بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په نامه. دوستانو، نن ورځ راځو د سټرس په ټاپک کې یو بله موضوع وایو چې هغه اوریج نارمل سټرس او ترڅنګ یې اوریج شیر سټرس دی چې دواړه ډېرې زیاتې مهم موضوعګانې دي. لومړی به لاړ شو د اوریج نارمل سټرس. د دې په کنسپټ باندې باید موږ او تاسو ځانونه پوه کړو. اوریج نارمل سټرس موږ د دې لپاره مطالعه کوو چې معمولا دا سټرس د یو عنصر په ارضي مقطع کې زیات اوسیږي، یعنی په کراس سیکشن کې چې دی هلته دا سټرس چې عمل ترسره کوي نو دغلته معمولا دغه سټرس زیات اوسیږي. نو که چیرې وغواړو چې نارمل سټرس دلته په هره نقطه کې محاسبه کړو، دا به زموږ دپاره یو مشکله کار واوسیږي. نو په همدې خاطر باندې دلته د اکژیل لوډونه چې منځته راځي دا موږ په یونیفارم ډسټریبیوشن شکل سره فرضو. یعنی مطلب دا دی چې دلته د اکژیل لوډونه موږ ټول په یو نواخت ډول سره فرضو او سټرس محاسبه کوو. نو د دې دپاره راځو موږ دلته قوې ته وایو چې هره قوه، یعنی موږ تاسو وایو کنه چې سیګما نارمل سټرس مساوي کیږي اف پر ا، یا اف مساوي کیږي سیګما ضربې ا. نو دلته چون کوچنۍ ساحه ده، کوچنۍ سطحه کې موږ تاسو محاسبه کوو، په هره کوچنۍ سطحه کې محاسبه کوو. نو د ډیفرنشیل کلمه ورته پر مخ باندې. نو د کوچنۍ سطحې دپاره چې وغواړو نارمل سټرس محاسبه کړو، د ډیفرنشیل کلمه ورته پر مخ باندې. لکه فرض مثال زه راځم دا دې ځای نه کاپي کومه، رابه شو. مطلب دا دی چې زه دلته په دې کوچنۍ سطحه کې یا په دې ځای کې یا په دې ځای کې ترڅنګ دلته خو مختلف ډول اکژیل لوډونه وجود لري که نه. نو په دې هره نقطه کې که چیرې زه وغواړم چې سټرس محاسبه کړم، مشکله کار ده. نو په همدې خاطر باندې موږ بیا د په یو نواخت ډول سره دا ټول فرضو، دا ټول اکژیل لوډونه چې دلته وجود لري دا ټول موږ په یو نواخت ډول سره فرضو. نو کله چې په یو نواخت ډول سره موږ دا فرض کړه، نو بیا دلته د اوریج نارمل سټرس کلمه پر مخ باندې وړو. اوس که چیرې راشو موږ د هر یوې اکژیل لوډ ته دلتا اف وایو، نو هغه به مساوي شي له سیګما ضربې دلتا ا سره. اوس که چیرې راشو دلتا اف ولیکو، دا مساوي شي له څو سره؟ سیګما سره ضربې دلتا ا. د دواړو خواونه انټیګرل نیسم، انټیګرل مې چې ترې ونیو، نو اوس به د دې انټیګرال به اف شي، دا به مساوي شي له څو سره؟ سیګما ضربې وښی سیګما ضربې څه شی شو را سره؟ ا. اوس اطراف په ا باندې تقسیمومه، سیګما به مساوي شي له څو سره؟ اف تقسیم پر ا. دلته چون اف وجود لري نو موږ تاسو د دې لپاره اوریج نارمل سټرس مو لاسته راوړو. اوس که چیرې وغواړم چې دا ټول په یو نواخت ډول سره فرض کړم، نو بیا به د څه کلمه په وړم پر مخ باندې وړم؟ ای وی جي، اوریج نارمل سټرس اف تقسیم پر ای باندې. نو دا له موږ سره د نارمل اوریج سټرس یا اوریج نارمل سټرس هغه کنسپټ دی. دوهم چې دی له موږ سره شیر دی. باید یادونه وکړو چې دلته موږ تاسو اکژیل لوډونه چې په نظر کې نیسو ټول په یونیفارم دي، یعنې په یو نواخت ډول سره په نظر کې نیسو. ولې په شیر کې بیا په همدې ډول سره نه ده. شیر کې هم موږ تاسو که چیرې وغواړو کوچنۍ سطحه کې کوچنۍ برخه کې شیر فورس محاسبه کړو، دا به مشکله کار واوسیږي، لکه څنګه چې په اوریج نارمل کې موږ تاسو ویلې. خو تفاوت یې دلته د نارمل سره همدا دی چې دلته په یو نواخت ډول سره موږ نه فرضو، یعنی یونیفارم ډسټریبیوشن دلته موږ تاسو په نظر کې نه نیسو، ورسره دلته ان یونیفارم ډسټریبیوشن په نظر کې نیسو. که فرض مثال موږ تاسو دغه سطحه په نظر کې ونیسو، راځم دا له دې ځای نه کاپي به یې کړو، ښه په صحیح ډول سره رانغی. په دې ډول سره که چیرې دا برخه په نظر کې ونیسو، دلته یوه قوه پرې واردېږي د بره خوا نه. نو کله چې دا قوه پرې وارده شي، دلته شیر رامنځته کېږي، پرې کېدنه منځته راځي. کله چې پرې کېدنه منځته راشي، نو دلته د دې خوا نه هم قوې په وجود لري چې هغه نه پرېږدي تر څو دا مات شي. نو کله چې دوه مخالفه قوې منځته راشي، نو دلته حتما بیا لوډونه منځته راځي که نه. نو فرض مثال موږ تاسو دلته شیر واخیسته، ترې نه شیر مو چې ترې نه واخیسته، نو لاندې خوا نه دلته پرې مماسي قوې واردېږي.
هغه د ښویېدنو مخنیوی کوي یو بل سره. موږ او تاسو په لومړۍ درسونو کې وویل چې شعر نه مطلب څه شی دی؟ ماتېدنه ده، او دوه سطحې چې یو د بل سره وښویېږي او یو د بل د ښویېدو مخنیوی وکوي، دې ته بیا موږ او تاسو شعر ویلی شو. نو دلته بیا څه شی کېږي؟ دا مماسي قوې چې بیا موږ او تاسو دې ته ټنجنشل فورس ویلی شو. دلته دا بیا د دې معنی ګرځي. نو دلته کله چې موږ او تاسو له دې نه دغه ونیسو، د قطع فرد مثال موږ سیکشن موږ تاسو ترې نه ونیسو، دا برخه فرد مثال موږ تاسو ترې نه ونیسو، نو دلته هم بیا ځینې قوې نه غواړي چې دغه ترسره شي. دا یعنې ځینې قوې دلته بیا د دې د معنی ګرځي، مخنیوی یې کوي، چې هغه بیا موږ تاسو کولی شو دلته په ښه ډول سره وګورو. لکه فرض مثال په دې ډول سره وګورئ، هغلته د بره خوا نه قوې پارېده شوې، دلته په دې ډول سره مخالف عمل ترسره کوي. په دې ډول سره وګورئ دا بره عمل ترسره کوي. نو بیا موږ تاسو دې ته که چیرې وغواړو چې دلته په هر یوه نقطه کې شیر محاسبه کړو، دې دپاره موږ تاسو بیا د شیر اوریج شیر سټریس کلمه پر مخ باندې وړو. اوریج شیر سټریس بیا موږ تاسو څنګه محاسبه کوو؟ ټاو د اوریج مساوي کېږي وي تقسیم پر ای باندې. یعنې په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې اوریج شیر سټریس محاسبه کړو. او یادونه باید وکړو چې دلته په یونیفارملی یعنی شکل سره نه دی ډسټریبیوشن. دلته تاسو وګورئ دلته دوه قوې په دې ډول سره عمل ترسره کوي، یعنی دا قوې په دې ډول سره عمل ترسره کوي، او دلته چې لاندې عمل ترسره کوي، یعنی بره چې دی لاندې خواته عمل ترسره کوي، او دا څنګونه ته چې دی کله چې شیر رامنځته کېږي دا بره عمل ترسره کوي. نو دلته چې په یو نواخ ډول سره دا اکسیال لوډونه نه وجود نه لري، دلته چې په ان یونیفارملی ډسټریبیوشن شکل سره اکسیال لوډونه دلته وجود لري. بل موږ سره د شیر سټریس ایکوالبریم در سره. شیر سټریس ایکوالبریم نه مطلب دا دی کله چې موږ په یو سطحه کې شیر واخلو، د هغې ټول هرې خواته شیر چې دا یو د بل سره مساوي دی. لکه فرض مثال موږ دلته کراس سیکشن مو واخیستلو، دلته شیر واخیستلو، نو دلته په څلورو خواو کې باید چې شیر سره مساوي کړلی شي. راځو وایو چې څنګه مساوي کېږي. که فرض مثال زه راشم دلته، زه دا سطحه ترېنه ونیسم، اوس وایم چې دا شیر چې دلته رامنځته کېږي او دا شیر یو د بل سره مساوي دي، دا شیر او دا شیر، یعنی مطلب دا دی چې څلور وړه شیرونه باید یو د بل سره مساوي کړلی شي. په دې حالت کې که فرض مثال موږ دلته یو سیکشن ترېنه واخلو، لکه دلته مو چې ترېنه اخیستی دی په دې ډول سره، نو اوس دلته که فرض مثال ووایم چې د وای محور ته سمیشن د اف ای وای دا مساوي شي له صفر سره. نو موږ او تاسو شیر په کوم محوراتو باندې رامنځته کېږي؟ دلته یو خو وګورئ په دې ډول سره دی چې د وای محور ته دی، بل په وګورئ د وای محور ته، بل چې دی د زیډ محور ته دی په دې ډول سره. نو موږ او تاسو اوس غواړو چې دا شیر دلته محاسبه کړو. په دې ځایونو کې څنګه به محاسبه کړو؟ نو لاړ به شو سمیشن د اف وای همغه شیر موږ تاسو ته نیسو. ښه شیر دپاره موږ تاسو ویلو چې شیر همغه اف شیر ټاو مساوي کېږي له څو سره؟ وي تقسیم پر ای باندې. نو وي به مساوي شي له څو سره؟ ټاو ضرب ای. دا چې موږ او تاسو سره دلته په حیث د څه حسابېږي؟ قوه، په حیث د قوې را سره حسابېږي که نه. نو اوس وایو چې قوې محاسبه کوو نظر وای محور ته. نو څنګه به یې محاسبه کوو؟ را به شو لومړی به زه راشم دلته به تاسو ته ووایم چې موږ سره دا کومه مستوي دی؟ د زیډ مستوي دی. تر څنګ دا هم دا به له موږ سره بیا د وای مستوي شي، تر څنګ دا به هم د وای مستوي شي را سره، او دا به موږ سره کوم مستوي شي؟ دا به موږ سره د ایکس مستوي شي. نو چون موږ او تاسو به اوس دلته کومې مستویاتو ته دغه نیسو؟ قوه به نیسو ترېنه، او نور به سیکشن ایریا به موږ او تاسو ورته نیسو. نو راځو اوس وایو چې وي مساوي کېږي له څو سره؟ ټاو ضرب وای. نو که چیرې دلته راشو دې ځای ته،
نو دا له موږ سره که چیرې اوس سمیشن د اف وای نیسم نو ټاو د ایکس البته زایت وای دی که نه زایت وای دی او زایت ټاو د زایت وای نو ایریا دلته له موږ سره کومه نیول کېږي همدغه ایریا به ترې نه نیسو که نه نو ضرب دلتا ایکس او دلتا وای او لاندې به کوم شي چې په دې ډول سره تللی دی ټاو زبر ضرب ایریا هم دغه ایریا دی که نه دلتا ایکس ضرب دلتا وای نو اوس که چیرې زه راشم لومړی وګورم دا چون دو خواته ځي مثبت دی دو خواته موږ تاسو مثبت نیسو نو ټاو ضرب ایکس زایت وای ضرب دلتا ایکس ضرب دلتا وای منفی چون دا دو خواته عمل تر سره کوي نو ټاو زبر ایکس زایت وبخښئ زایت وای ضرب دلتا ایکس ضرب دلتا وای نو که چیرې مساوات ناخواته یې واړو ټاو زایت وای دا به مساوي شي له څو سره ټاو زایت وای ضرب دلتا ایکس ضرب دلتا وای دا به مساوي شي له ټاو زبر ضرب زایت وای ضرب دلتا ایکس ضرب دلتا وای دا چون د دې سره ختمیږي نو ټاو زبر ټاو به مساوي شي له ټاو د زایت وای دا مساوي شي له څو سره ټاو زبر د زایت وای سره نو اوس وایو چې دا شیر د دې شیر سره بیا مساوي کېږي په دې ډول سره اوس که چیرې وغواړم چې دغه شیر محاسبه کړم د خواته محاسبه کوم موږ او تاسو په دې ډول سره نو اوس به موږ او تاسو راځو د نو که چیرې زه اوس راشم دغه دوه باندې شیر سټریس محاسبه کوم نو د دې دپاره راځم دا به چون زه لږ غټ راواخلم چې صحیح معلوم شي دلته موږ ته راځم د دې نه یو دانه یو شکل ترې رانیسم په دې ډول سره پر مثال موږ هم دغه سطحه هم ترې نه راونیوله په دې ډول سره اوس که چیرې زه وغواړم چې دلته سټریس محاسبه کړم شیر سټریس محاسبه کړم نو مخکې موږ تاسو ویلی چې وی موږ تاسو سره څه شی وی به مساوي شلو ټاو فرض مثال د زایت وای او فاصله به له موږ سره ایریا به څونه وله را سره دلتا ایکس او دلتا وای به را سره که نه په دې ډول سره سمه ده اوس زه راځم چې دغه دوه طرفونو ته زه اوس شیر محاسبه کوم نو فعلا به زه راځم سمیشن د مومنټ محاسبه به زه ترې نه مساوي له صفر سره کوم یعنې سمیشن د مومنټ نظر ایکس محور ته به زه دا اوس صفر کوم اوس که چیرې دلته وګورو دا ټوله فاصله له موږ سره څه شی دی دلتا زایډ دی او دا فاصله له موږ سره دلتا وای دی نو زه به راشم دا به محاسبه کوم که فرض مثال موږ تاسو په دې ډول سره همجهت د ساده اقربي منفي ونیسو نو لومړی به د دې دپاره محاسبه کوو سمه ده نو هغلته له موږ سره څه شی دی که چیرې دلته وګورو په دې ځای کې فرض مثال ټاو د زایت وای ضرب دا خو موږ تاسو سره ټاو قوه وه که نه دا قوه یې له موږ سره څه شی دی په دې ډول سره دی که نه ټاو د زایت وای ضرب دلتا ایکس ضرب دلتا وای دا له موږ سره په حیث د څه شي حسابېږي د فورس حسابېږي را سره یعنې قوه موږ او تاسو دلته دا حسابوو ضرب څه شی چون قوه دا شوله فاصله یې څه شی شوله را سره دلته زایت البته هغه هم منفي په دې ډول سره اوس که چیرې راشو چون دا موږ او تاسو سره مومنټ نشي تشکیلولی دا هم موږ او تاسو سره مومنټ نشي تشکیلولی ځکه په محور باندې ده دلته ماس راځي نو دغه دوه دانې موږ او تاسو سره مومنټ تشکیلوي نو مثبت اوس که چیرې دې ته وګورو نو ټاو څه شی ټاو د وای زایډ ضرب هماغه ایریا دلتا ایکس او څه شی ضرب دلتا زایډ چې موږ او تاسو اوس
ایریا به موږ تاسو دا ورته لیکو کنه په دې ډول سره سمه ده دلته x ضرب دلته زایت ضرب اوس دا موږ تاسو به بازو کوم محور ورته نیسو دلته وای به ورته لیکو کنه دغه بازو موږ تاسو ورته نیسو دلته وای دا مساوي له صفر سره شي اوس به راشو منفي تاو زائد واي ضرب دلتا اكس ضرب دلتا واي ضرب دلتا زائد مساوات نه خواته چې بیا واړم دا منفي تاو ضرب اكس اكس زائد دې ډول سره اكس زائد واي البته واي زائد وبخښئ په دې ډول سره تاو ضرب واي زائد ضرب دلتا اكس دلتا واي او دلتا زائد اوس به راشو دواړه طرفونه به څه شی کړو په اطرافو دلتا اکس دلتا واي دلتا زائد باندې چې تقسیم کړو دا به له دې سره خلاص شي منفي به دلته وجود لري منفي به د منفي سره خلاص شي نو تاو د زائد واي دا به مساوي شي له څه سره تاو د زائد واي سره نو تاو د زائد واي مو هلته محاسبه کړه دا به ټول مساوي شي له څه سره تاو سره یعنی ایکویلیبریم دلته موږ تاسو مساوي مطلب دا ده چې په ټولو سطحو باندې موږ تاسو سره دلته مماسي شیر دا مماسي دغه چې دی موږ تاسو سره سټریس دا مساوي دی ښه دا له موږ سره د ایکویلیبریم برخه فعلا به راشو موږ تاسو دا به ووایو چې په مایلو سطحو کې موږ څنګه کولی شو چې شیر سټریس او نارمل سټریس محاسبه کړو ښه اوس راځو په مایلو خطو کې موږ څنګه کولی شو چې سټریس شیر سټریس او نارمل سټریس محاسبه کړو که فرض مثال زه لاړ شم یو سطحه په دې ډول سره په نظر کې ونیسم او له دې نه یوه مایله خطه تېره کړمه فرض مثال په دې ډول سره یو خطه ترېنه تېروم چې دا له موږ سره د اچ ارتفاع لري البته دا ضخامت هم له موږ سره لري لکه فرض مثال زه راځم د دې جسم یو ښه په همدې ډول سره به کړو فرض مثال دا له موږ سره په دې ډول سره ده ضخامت هم لري خپل لکه فرض مثال دا د دې اچ شو او دا هم د دې بي شولو عرض شولو نو طول ضرب عرض بیا موږ سره څه شی دی مساحت دی دا دې ته به زه ووایم اچ ضرب بي سمه ده په دې ډول سره نو کله چې موږ دا قطع کړو په دې ډول سره که چیرې د دې 3D شکل موږ تاسو وګورو فرض مثال دلته له موږ سره د دې تیتا زاویه جوړه کړې ده په دې ډول سره نو زه لږ که چیرې راشم لومړی د دې مساحت پیدا کوم فرض مثال دا تیتا زاویه په همدې ځای کې قرار لري زه دې ته سطحې ته وایم دې بروش شوي سطحې ته دې ته دلته موږ سره قوې هم وجود لري ښه په دې ډول سره فرض مثال دې ته موږ پی ووایو دې ته به هم زه پی ووایم په دې ډول سره د پی قوې وجود لري که چیرې زه دې ته ای تیتا ووایم سمه ده یعنې هغه ساحه چې موږ تاسو بروش کړي د هغې ته به ای تیتا ووایم لومړی زه راځم د دې نه کوساین که چیرې ونیسم ترېنه نو موږ ته به د دې مساحت په لاس ته راکړي راته د دې ای تیتا به موږ تاسو د بروش شوې سطحه موږ تاسو ته لاس ته راکړي نو کوساین د تیتا مساوي شي له څو سره اچ بي اچ بي یعنې دغه څه شو اچ بي تقسیم پر څه شي باندې وتر باندې وتر له موږ سره دلته څه شی دی ای تیتا دی که نه سمه ده نو ای تیتا به مساوي شي له څو سره اچ ضرب بي تقسیم پر کوساین د تیتا سره په دې ډول سره ښه دا مو هم لاسته راوړو اوس به راشو که چیرې اوس وګورو دلته له موږ سره همدغه قوه فرض مثال دا دلته راځي که نه په دې ډول سره عمل تر سره کوي دلته خو اصلا همغه قوه وجود لري په دې ډول سره یعنې دا د فی قوې شولې له موږ سره نو سمه ده دلته هم همغه قوې دي نو
دلته به دا قوه منځته دلته راشي چې کله قطع کړی شي که نه همدغه د پي قوه به دلته لاسته راشي او تر څنګ دلته به دا قطع کوونکې قوه هم موږ او تاسو لرو که نه شیر سټرس موږ او تاسو لرو شیر سټرس به په دې ډول سره راشي فرض مثال زه دې ته که دې ته زه د وي ووایم او دلته نارمل به هم منځته راشي که نه چون په عمود ډول سره په دې سطحه باندې د قطع شوې سطحه باندې عمل ترسره کوي نو که چیرې زه دې ته پي ووایم دلته موږ سره د پي قوه وجود لري راوشم دا به لږ صحیح په صحیح ډول سره جوړ کړم دلته ښه په دې ډول سره یو څه ناسم منظم کړلو نو که چیرې زه وګورم شیر فورس موږ او تاسو سره په دې ډول سره شو نارمل موږ او تاسو سره په دې سطحه باندې عمود شو په دې مایله سطحه باندې او د پي قوه خو موږ او تاسو سره همغه د پي قوه دی کوم چې کشش یې دلته منځته راوړی دی نو که چیرې دلته وګورم دلته محصله منځته راځي چون کې دلته شو نو دا به له موږ سره وي شي که نه په دې ډول سره او دا به موږ سره اف شي او دا قوه دا د تیتا به موږ او تاسو سره همدغه زاویه شي که نه په دې ډول سره سمه ده په دې ډول سره دا به تیتا شي نو که چیرې زه اوس راشم د دې نه ساین ونیسم ساین د تیتا به مساوي شي له څو سره ساین تیتا به مساوي شي زه له مقابل څه شی دی وي دی که نه تقسیم پر وتر پي شوله دلته نو وي به مساوي شي له څو سره پي ضرب ساین د تیتا سره اوس که چیرې دلته کوساین ترې نه ونیسم کوساین د تیتا به مساوي شي چون مجاوره اف دی دلته په دې ځای کې اف تقسیم پر پي باندې پي نو اف به مساوي شي له څو سره پي ضرب کوساین د تیتا سره موږ تاسو دا لاسته راوړلو په دې ډول سره نو اوس به راشو موږ تاسو به دلته ورته وګورو په دې ځای کې چون ټاو مساوي کېږي له څو سره که چیرې دلته ورته وګورو که نه شیر دلته موږ تاسو سره مساوي کېږي وي تقسیم پر یعنی همغه ای تیټا باندې موږ تاسو دلته ورته ویلی شو یعنی شیر ټاو مساوي کېږي شیر همدغلته شیر چې منځته راوړی دی وي دی که نه تقسیم پر د دې په دې سطحه باندې چون همدغه سطحه کې موږ تاسو لاس راغلی که نه نو څه شی به شي دلته وی به مساوي شي ټاو به مساوي شي وي تقسیم پر ای باندې ای تیتا باندې نو اوس به راشو وي څونه دی را سره پي ضرب ساین تیتا تقسیم پر ای تیتا موږ تاسو لاسته راوړو ای تیتا مساوي کېږي اچ ضرب بي اچ بي ته موږ تاسو بیا څه شی وایو ای ورته وایو که نه په دې ډول سره سمه ده نو دا موږ سره ای شي نو تقسیم پر ای تقسیم پر کوساین تیتا نو دا مساوي شي پی بر ای ضرب ساین تیتا ضرب کوساین تیتا سره او که چیرې موږ تاسو اوس ښه دا شوله موږ سره شیر فورس شیر سټرس وبخئ نو که چیرې موږ تاسو اوس دلته وګورو نارمل ته وګورو نو د نارمل دپاره موږ تاسو وایو چې نارمل بیا دلته عمود ډول سره راځي که نه نو دا به مساوي شي سګما به مساوي شي اف تقسیم پر د دې چې اوس موږ تاسو دغه محاسبه کوو که یعنی نارمل موږ تاسو محاسبه کوو سګما به مساوي شي اف تقسیم پر ای تیتا باندې دلته تاسو وګورئ چون په همدغې سطحه باندې رامنځته شوی دی نو اف تقسیم پر همدغه تیتا باندې نو لاړ به شي اف موږ تاسو سره څومره دی پي ضرب کوساین تیتا تقسیم پر ای تیتا څونه شو را سره ای دلته موږ تاسو لاس راوړی که نه ای تقسیم پر کوساین تیتا سره نو دا مساوي شي پي پر ای ضرب کوساین مربع د تیتا سره نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې شیر او نارمل په دغې کې موږ تاسو لاسته راوړو په مایلو سطحې کې لاسته راوړو ښه دوستانو دا له موږ سره د سټریس تیوري برخه انشاءالله په راتلونکي درس کې به موږ د دې په حل شوي مثالونو باندې بحث وکړو په تمه اوسئ